د یو ورور سوال کړی دی چې زما مونځ کوو پیشو مې مخې ته تېره شوه نو زما دا مونځ به مات شوی او که نه الجواب درې قسمه شیونه دي چې دا دې مخې ته تېر شو مونځ ماتېږي امام مسلم حدیث راوړی دی یقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود څه شی ښځه تور سپی او خر تور سپی ابو ذر غفاري به تپوس هم کړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چې یا رسول الله تور سپی ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم الکلب الاسود شیطان تور سپی شیطان هر چې پیشو دی نو پیشو د لاسه مونځ نه ماتېږي ها دا درې شین هم چې هله تېر شو چې ستره نه وي اوس تا ستره یې ښودې دا مخې ته تېر شو سترې نه اخوانو بیا خو څه پروا نه کوي هغه ټیم کې مونځ ماتېږي چې سترې او ستا په منځ کې یا ستره نه وي او پیشو چې ده صحیح ده چې منع کولو کوشش به کوې خو که تېره شوه نو دې سره مونځ نه فاسدېږي والله اعلم